عزتمندو کتونکو دا شیر محمد دا ابای څه خبرې کوم چې دلته بیسه تېرېږي د شپږو کالو داسې پرته ده فالج بیماري ده د اوو کالو دغه شان په دې کټ پرته ده. السلام علیکم ابای. وعلیکم السلام. ابای څنګه یې ښی بیچاره کومه ده د ډاکټر جوړوي. د څو کال نه دلته پرته یې په کټ ابای دا مې شپږم کال دی کوم دی وکال دا قطې ولیدلې ما پرته یم دقه په کټ کې پرته یم څوک مې دغه کولی نه شي کتلی همدې بړستن ته مې ډډه ورکړه ډډه مې وسوځي ګړ وچي ستړې شم او خدای ته وژاړم ما به په باندې داسې خوب دیدل نو خدایانو یا به دې پاڅاتې وژلې وی خو خدایه ته مې خپله وخته ساتي الله ستا نظر شم خدای ته سوال کومه نور به څه ووایم څه به ونه شم الله ته سوال کومه او سخت دی او دغه زوی مې دی دغسې دی او زه داسې یم دغه د څوک راشي وویني څوک ښځې راشي زما تپوس له وخت مې ډېر وشو چې چا زړه جامه راغېستې او چا واړه لڅه راغېستې ډوډۍ وړه زری راغېستې یا څه راغېستې وله یې راوړي جنۍ جو الله ته سوال کومه واړه دي مهربانه دي الله پرې مهربانه چې څوک پیسې ورکړي دغه دی د جوسفي کوڅه راباندې کرایي راشي دندې کور دغه ده جویسته ویا دغه راکړی ده هغه ورکړمه وله چېرته تیارې جو وله ورکړمه جنۍ و سوال ورته وکړمه د کور د نه څو روپۍ اخلي ابۍ؟ 2,500 2,500 میاشت اخلي. و برابرېږي که نه؟ نو څه برابرېږي خو برابر چې څوک یې راکړي چې وله غوټی کړمه ویې ساتم وله کونی جو دغه دی ده ورته سوال وکړمه دا ګاډي به بیا وروسته به یې درکړمه چې جو څه وله ورکړم چې نه نو څه به ورکړم الله ته سوال کوم څه به ورکړم یو الله مې اسره دی نور څه مې نشته نور مې دا زوی مې دی جو دقسې په کټ کې راته پخپو نه به ټوله به څه رزق دغه کاوه غلم لاړ دغسې شو خدای ته مې سوال دی نور هېڅ هم نه شمه خدای ته سوال کومه یو الله مې شته دی نور څه مې نشته دی دغه دی دا زه دقسې پرته یم درد دی راباندې راغلی دا 3 شپې مې وشل دغه دی باران دی چا هسپتال دبو نه تللی ابۍ؟ چا هسپتال دبو نه تللی علاج دپاره؟ بیونې دې کاله د دې ګورکۍ ورور ته مې پیغام راغلی ما وژړل ملخانه ما بوځئ هسپتال ته ویل ولې ما ویل دقسې درد راباندې راغلی دی دغه دی د یو هسپتال دا ډاکټر غریب لالا راغستنې راته وکړه ویل چې دا شپه د باندې په قلاره وځي بیا د ورځې بیا راغی او نه بیا را نه دی راغلی بیا تله د ځان نه به خپلې ډېر پیله دي خو ولا به چې دا سندله وامه چې درد یې لږ په قلاره شي درد درته یادوم که نه بیا راباندې د ورځې بیا راغی اوس ناره راباندې بیا راغلی دا ستوني سخت پرته یم دا مې په دې تکې یو درد دی یو درد دی چغه ابۍ اخري تپوس ته نه کوم دا غیرتمند پښتانه تا ګوري دا وخت نو هغو نه څه مطالبه لرې څه مطالبه دې لرې څوک دا ټوله دنیا دې ګوري څه مطالبه دې لري څه علاج دپاره پیسې راولېږي که نه نو څه به ووایم خو څوک به ما څوک به لاله راولېږي دا تا را غیرتمند پښتانه ګوري که نه وسو ښه چا لاله راولېږلی جو ښه به یې په نه وځو که دې به دې کټ کې به مې دا زوی دغسې کښېنه
خپله باندې وینا وکړله چې زه له سوال منت ورته وکړم د هغې په وجه باندې زه له کنټرول شم. اوس یې ورته بیا هم جواب رالیږلي چې دا کور موږ خالي کوي، دا کور خالي کوي. او جي نو اوس د دې په لکه سوچ او فکر کې دي که نه، نو موږ لکه د عوامو ته زما مشران په دې کلي کې هم دي، ښه مالداره خلک هم دی، زه هغوی ته دا ریکویسټ کوم چې راشي او د شیخ محمد له سره لاس وکړي. ولې چې مور یې هم پرته ده په کټ کې، د څو ورځو نه د غریب بیمار دی، په کټ کې پروت دی. نو مونږ وایو د مشرانو د کلي د خلکو ته زه دا خبره کوم، سیاسي خلک چې کوم دي ما په میډیا باندې ګوري، زه هغوی ته د ټولو ته دا ریکویسټ کوم چې زما د اوښې سره تعاون وکړي. د تعاون نن دې ته تعاون ډېر سخت ضرورت دی دته. ډېره مهرباني ارشد صاحب، الله دې خوشحاله کړي. عزتمن شي. عزتمندو کتونکو دا په شمشي خان کې دا کور راځي او کلی چې کوم دی شګۍ کلی دلته راځي. نو ټول سیول سوسایټي خلکو ته دغه تنظیمونو ټول ته دا ګزارش کوم چې دلته ځان راورسوئ. دلته ډېر درد دوک پروت دی. د ابۍ ژوند د 2 کالونو په کټ پرته دی، سره شیر محمد چې کوم دی د 3 کالونو نه په کور پروت دی، 15 بچي لري او د هغې سره یې ولورکی. نو د مستقبل هېڅ هم نشته. ټولو کتونکو ته دا ګزارش کوم، عرض ورته دا دی چې دلته ځان راورسوئ. د دې چې کوم ملک دی هغو ته هم دا عرض کوم چې دا کور د دې کور نه یې مه شړئ، ځکه چې هلته په ابۍ پرته په کټ کې هلته دا کاکاجي پروت دی. نو ګزارش ورته دا ده چې دا روپۍ ورته هم معاف کړي، ځکه چې څه روزګار څه کار نشته دی. خپل کور به عطا الرحمن له ورکوي. اجازت په ډېر بخښونکي رب عزالجلال سپارم.